ډېر داسې سیاسي کسان به چې هغوی به د الیکشن نه مخکې شپه ورځ په تاسو جرګې کولې چې مونږ ته وټ راکې مونږ ته وټ راکې حقیقت وینا به کې څنګه تپوس ته دې راغلي صرف د اوټ په دور کې تپوس کوي ما تقریبا زما 2 میاشتو نه وړې د پروت ام کور کې دا خلکو نه زما ډېر غټه ګیله چې صرف اوټونو کې ستاسو مونږ یاد یو او بغیر د اوټونو نه بیا د مونږ تپوس نه کوي اکثر چې دا سرکاري وړه راشي دا ټرک راشي نو چې چا په لاس کې کار یې سرکاري وي هغوی چې د چا پټرول پمپ ته راشي 10 بورې ترې هغوی خپلې کوزوي چې هر یو کس شناختي کارت ورسره او یو بوجۍ ورکوي څوک ترې 10 یوسي څوک ترې 2 یوسي څوک 15 څوک محرومه پاتې شي دا شیخانې نه زه مشرانو ته خواست کوم چې مهرباني وکړئ ځان ته غاړې مه درنوئ السلام علیکم ګرانو کتونکو ستاسو ورور ستاسو ملګری جعفر شاه درویش یم امید لرم چې روغ جوړ او په خیریت سره به یې ګرانو کتونکو دا ځل زموږ پروګرام ډېر لیټ شو دا سلکشن مصروفیاتو څه پریشانۍ وي څه ښې بدې وي څه غم ښادۍ وي بیا بیمارۍ مو پکې خم تېرې کړي نو ډېرو ملګرو به زما نه تپوس کولو چې درویش صاحب څنګه چللی پروګرامونه دې پرېښودل او که څه وجه دا نوي ویډیو نه راځي نو اول زه د هغې شکریا ادا کوم د هغې ملګرو چې ډېره مهرباني چې تاسو زموږ کمی محسوس کو او ځای په ځای تاسو زموږ نه دا پوښتنې وکړئ بل هغې ته زه دا ویل غواړم چې نه جي پروګرامونه مو نه دي پرېښي او انشاءالله کوشش به کوو نوي نوي پروګرامونه به ستاسو په وړاندې راوړو خو دغه مصروفیاتو او دغه د ژوند هلې ځلې وي څه پریشانۍ وي په هغې کې راګیرو څه مجبورۍ وي د هغې د وجې نه د سکرین نه پناه شوي او اوس شکر د ستاسو په وړاندې روغ جوړ موجود یم لطیف خان ماما را سره هم په څنګ کې ناست دی نن به هم کوشش کوو چې د معاشرې څه خرابتیا دي څه داسې خبرې دي چې هغه ډېر خلک پټې ساتي موږ به یې مخکې راولو او حقیقت به تاسو ته ښکاره کوو نو لطیف خان ماما را سره دی راځئ چې دوی سره ملو شو السلام علیکم ماما جي څنګه یې ښه علیکم سلام جعفر شاه ورور زه ستا ډېره شکریا ادا کوم چې موږ ته تاسو په دې سخت وخت کې دلته رالی او ټایم مه راکړو نو ما خپله تقریبا 2 میاشتې نه وړې ده چې په ما هارډ اټیک حمله کړي وه نو زه بیمار یم په کمپلیکس هسپتال کې مې څو ورځې داخل وم بیا مې نه پس راپسې ډاکټرانو چې چیک اپ وکړو نو وایي یاره ته دا سټن ورته وایي که څه دا وایل دی بند دی د دې اپریشن وکړه نو هغه ما په پېښور کې پرایویټ هسپتال کې وکړو په کویت هسپتال کې ما هغه اپریشن وکړو نو دا سات دی راغلی دا ملګری دی وایي ما سره څه داسې ما ته څه ووایه په معاشرې په باره کې یا څه د شعرونو مونږ په مخکې د شعرونو ریکارډینګ هم کړی نو دې وخت کې لکه زما داسې طبیعت دی چې زه خبرې ما ډېرې نشم کولی ولې چې لږه مسله ده خو دی راغلی دی نو زه بار بار د شکریا ادا کوم او داسې که په دې معاشره کې کومې څه خبرې وي نو زه په هغې باندې مې لږه روشنایي غورځوم لومبۍ خو زه دا د سرکاري ملازمانو ټولو ته خواست کوم چې مهرباني وکړئ د خپلې ډیوټۍ مطابق کار وکړئ خپله ډیوټي صحیح طریقې سره کوئ وروره لکه دا زندګي چې ده نه دا فاني ده عقوبت په ځای د دې دنیا ده نو مهرباني وکړئ تاسو خپله ډیوټي په صحیح طریقې سره وکړئ د رشوت نه ځان وساتئ داسې دروغو نه ځان وساتئ چې تاسو ته په هغه جان کې عذاب میلاویږي نو هغه کوشش وکړئ چې د هغې نه ګریز وکړئ داسې ډېرې محکمې دي موږ وینو د رشوت باره کې هم ډېر داسې که نه خلک فریادونه کوي نو زه ټولو سرکاري چې څومره محکمې دي یا بغیر سرکاري پرایویټ خلک هم دي نو مهرباني وکړئ ستاسو د دې دنیا نه زموږ د ټولو تللی دي نو په اسکو سترګو بالته وخت تېروئ او که نه چېرې تاسو دلته صرف پیسه خوره که او د پیسې لپاره مو دروغ هم ووي په خلکو مې الزامات هم په زولو لګول یا داسې قتلونه وشي چې هغه مطلب په هغې کې هم تاسو ته په دروغو قرآنونه قسمونه وکړئ او هغه الان کې کس به ګناهګار نه وي او تاسو نو چې خپله مو په سترګو څه لیدلي نه مهرباني وکړئ نو په خلکو الزامات مه لګوئ او ناجایزه کارونه نه اول زه ما ته خپله په کار دي زه خپله هم ځکه وایم چې ما انشاءالله ما پرایویټ سکولونو کې ډیوټیانې کړي دي ډېرو ځایونو کې نو انشاءالله ما صحیح ډیوټیانې کړي دي چوټیانې ما جنازې مې پرېښي خو لیکن ما خپله ډیوټي نه ده پرېښي نو په دې وجه زه تاسو ته وایم او خاص کر د سرکاري کسانو ته ډېرو ته خواست کوم چې مهرباني وکړئ ګورې په ډیوټۍ کې تاخیر مه کوئ او چې صحیح اصولو باندې چلیږي ها ماما جي دا راته وایي تاسو دا دومره ورځې بیماري تېره کړه ډېر داسې سیاسي کسان به و چې هغوی به د الیکشن نه مخکې شپه ورځ په تاسو جرګې کولې چې مونږ ته وټ راکې مونږ ته وټ راکې حقیقت وینا به کې څنګه تپوس ته دې راغلي
یاره جی زه خو یو خبره ته کوم چې یو ملګری سره په خدای شته چې زما پرویز احمد خان زموږ د خیله دی حسن خیله پرېږدی دی موږ هم حسن خیل یو او یو خاندان مې دی عادل ته راغلی زما ترزوي ته تپوس ته هغه اکسیډنټ کړی نو چې زما هغه ترزوي ورته وویل چې یاره لطیف خان باندې هارټ اټیک حمله کړي نو ما ته هغه تشریف راوړی دی او اعلان کې زما سره خبرې اترې نه وي ووټ مې مو ته نه ورکړی زه ښکاره مخالف وم لیکن ما چې کوم خلکو ته ورکړي نو ترمان زما خاص مرګري ما هغه ته وټونه څرګند ورکړي خان بابا مې خاص مرګري خان پرویز خان خاص مرګري مې دی او دا پیره ما چې ووټ ورکړی دی هغه ما بدلی گواه کړی دی ته نازد ممبر او ماماز ویم دی او خیم دی او ای باوجودم لکه دی مطلب صرف د ووټ په دور کې تاسو کوي او دا د ما مرګري چې نو ټول ما تقریبا زما 2 میاشتو نو وړي د پروتم کور کې ولیکن دا خلکو نه ما ډیر غټه ګیله چې صرف وټونو کې تاسو مو یاد او بغیر د وټونو نه بیا د تاسو نه کوي نو دا خلکو نه ما بيخي سخته ګیلم دا اولم هم ته موړ شو چې لکه ما یو کس ته وټ نو ورکړی خو د مالت او چې خبر شو نو بیا مغه ماته ازیریو کورالو کنه نو دا غدي الله پاک قدر وکي او زه دا ډیر خوشاله ما او ما انده د پاره ته وي چې تب رسته یو موږ وته مخ کې ځکه چې تا دومره وکړه کنه نو زما بس په معمولی شي باندې رخه پکېږم خوشحاليږم نو بس تا اخلاص وکړو نو زه به تاسو سره مرګتیا کومه پر زما ژوندۍ دا زه سره مرګتیا کوم ماما جی مونږ ته سملګرو ویلو اکثر چې دا سرکاري وړو راشي دا ټرک راشي نو چې چا پلاس کې کار یې سرکاري وي هغه چې د چا پېټرول پمپ ته راشي دیرش بوره ته هغه خپل کوزي نو څنګه په دغه حواله سره بسویل غواړي هغه کم چې حقدار وي هغه ته ملو نشي هغه اجزان واپس لاړ شي زه دا کم خلک چې دا وړو د دې کم نمائندگان دي ای ته خواست کوم چې مهرباني وکړه الله د رضا لپاره صحیح کار وکړي ځان سره یو پوج والا یا یو پولیس والا ډنډې مار چې ډنډه وسره نو ډنډې نن سبا خلک د ډنډې نه یریږي تخته نه یریږي د خلکو نه نو زه دې ته وایم چې مهرباني وکړئ تاسو داسې یو کس راولئ د قانون کس ولې چې سره قانوني نه تاسو نشي کولی نو هغه به ولاړی او وړه به په تقسیم به په طریقې سره وشي او زما یو دا خواسته چې دا تقسیم کیږي نو دا د شناختی کارت په ذریعه کیږي چې هر یو کس شناختی کارت وسره او یو بوجه ورکړي نو دا به ټول متاثرینو ته ملو شي ټیک ته په پیسوم دي خو په اسانه به ملو شي او کنه چې دا شان مخ موردی پکې څوک ته لس یو څوک ته 2 څوک 15 څوک محرومه پاتې شي نو دا شیخانه نه زې مشرانو ته خواست کوم چې مهرباني وکړي ځان ته غاړي مدرنه وي دا سکار وکړي چې الله هم دنه خوشحالي او دا قوم هم دنه خوشحالي نو چې الله دنه دا قوم خوشحال کو نو الله هم دنه خوشحال شي الله به موجودي تر پلاس کې پاور او انصاف وکړو نو مهرباني وکړي دا ول راشي یا داسې نور سمرات راشي نو داسې مکوي ماما خوري پکې مکوي او هغه چې کم حقدار خلک ای ته دا شی ملو شي ماما جی مون ډیر کسان وینو داسې کسان وی چې هغه خو کلی ویل ګری پریخي او اوس جامتونه وکړل نو دغه کسانو ته په خپل الفاظو کې سویل غواړي یاره جی زه خو دا وایم ټیک ته موږ خپل هم ګرا پریخي وړه دا ټیک ته لکه د سنتو مطابق پورا نه ده مکنه او زه داسې خلکو ته خواست کوم چې مهرباني وکړي ګری او پرې خو د ډیر ضروري شي دی سنت رسول دی او کچاره پرې لکه پرېګ دی نو بیا وسه ټوکې مکوي مپکې کېدی میلی وباسه او خپه طریقې سره چې سمنه مطابق ګي هغه شان پرې دی او کټ کوټي پکې دا شی مکوي دا خشي نه دی په دې باندې الله خپه کیږي او دا خلک کوم در پورې خان دي چې دا تاسو کوم لوبه کوي ګیرو سره هم ټوکي او ورسره سره ټوکي دا شی نه دی ها ماما جی ډیرو ملګرو ما ته دا هم ویلو چې په دې ټاپک خبرو کې چې یاره زموږ پښتانه اکثر یو بل ته بنیت یو نو ټاپک خو لږ عجیبه غونتی دی خو غواړم چې تاسو په حقیقت وینا وکړئ زه دا حقیقت دی دا د موږ په خپلولو کې دا شی ډېر دی او زما په خیال زم چې دا به زموږ د صوبه زراعت کې کېدی شي چې نورو ځایونو خو ما کتلي داسې نه دي خودونه ني نو دا بنیتي داسې ښه شی دی چې دا لوی مصیبت دی زوال دی که څوک چاته بنیت شي لکه اوس ما ته څوک بنیت شي نو ما زما یو خسن هم نشي زارولي یا زه چاته بنیت شم نو دا هغه اسم نشم کولی اوري ولټه بزان خرابوم نو مهرباني وکړئ زه خپل ورونو بایګانو ته پښتنو ته او ټول علاقې ته او ټول دنیا کې چې دا خبره خوريږي نو مهرباني وکړئ په دې سيزونو باندې الله خپه کیږي داسې کار مکوي چې الله به نه خپه شي نو د بنیاتې نه څه جوړیږي نه د غیبتونو نه څه جوړیږي نه چغلیانو نه جوړیږي نو د دې سيزونو نه بل حرام ردی حق وال لکه دا کوشش مو کې چې پر دې حق چې کومه پورې د تاسو د چانه سره وادي او هغه تاسو معاف کړی نه نو الله مې معاف کړي نو د دې سيزونو نه ګورېزو کې دا جون به تیر شي او خېټه نه رايو کمړی دا به وخت به الله تیر کی ولیکن د دې سيزونو به موږ سره حساب کیږي مهرباني وکړئ د دې سيزونو نه ګورېزو مینوالو دا لطیف خان استاد خبره تاسو ووري دي په ډیره موده پس دغه زیری لګول وو
دغه لنډ شانتي پروګرام دغه میسج مستاس د پاره ریکارډ کی کوشش وکړو چې آینده هم خولي ویډیوګانې تاسو سره شریک کړو. په دې سره زه جعفر شاه درویش سره د خپل ملګرو ستاسو نه اجازه غواړم چې چرته مې هاد او آباد بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.